نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای له اوو تباه کوونکو ګناهونو څخه ځانونه وساتئ. رسول الله ته وویل شول ای د الله پیغمبره هغه اوه تباه کوونکي ګناهونه کم دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لومړی د الله سره شرک کول، دویم کوډې کول، دریم په ناحقه سره د حرام شوي نفس وژل، څلورم د یتیم مال خوړل، پنځم سود کول، شپږم د کافرانو سره د جنگ په مهال شا ګرځول، او اووم پر پاکو مؤمنو او له بدیو څخه ناخبره ښځو باندې د بدکاري او زنا تهمت لګول. همدارنګه د بخاري حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی الکبائر الاشراک بالله وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. کبیره ګناهونه چې دي د الله سره شرک کول، د مور او پلار آزارول، د حرام شوي نفس وژل او په ناحقه سره قسم کول دي. نو په لومړني حدیث کې کبیره ګناهونه